یو شی چې د عامو مسلمانانو مسؤلیت دی هغه دا دی چې د مسلمانانو دپاره د اسلامي نظام د امیر سره درې مسؤلیت ور په غاړه دي. یو مسؤلیت یې دا دی د مسلمانانو چې د خپل نظام اطاعت وکړي. یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. د الله پاک اطاعت، د پیغمبر علیه السلام اطاعت، د مسلمانانو د امیر اطاعت. نو ټول مسلمانان چې په دې تعهد باندې شو چې موږ به د خپل نظام کامل اطاعت کوو، که زما والي دی، که زما ولسوال دی، که زما قومندان دی، که امیر المؤمنین دی حفظه الله، موږ به د خپل نظام ملاتړ کوو، اطاعت به کوو. چې اطاعت موجود وي بیا به اتحاد او اتفاق موجود وي، بیا به دا بدبختي د مابینه وتلي. دوهم شی دا دی چې د خپل نظام د مشر نصرت پکار دی، د مسلمانانو د امیر نصرت پکار دی. په کم میدان کې چې غږ در باندې وسو مسلمان وروره نصرت یې وکړه. نصرت یې دا دی چې هغه کم فرامین او کم احکام صادروي، د فرامینو د احکامو تاسې منل وکړي، ملاتړ یې وکړي. او که کله خدای مه کړه ستاسې په والي کې غلطي، ستاسې په ولسوال کې غلطي، د خیر مشوره ورکړي، د خیر نصیحت ورته وکړي. او درېیم حق یې دا دی د مسلمانانو د امیرانو چې تاسې د خیر دعا ورته وکړي. امام احمد بن حنبل رحمه الله او قاضي عیاض رحمه الله دواړه فرمایي، وایي که چیرې په دنیا کې زما دپاره یوه داسې دعا وایي چې الله پاک راڅخه قبلولی، هغه دعا به ما خاصه کړې وای د مسلمانانو امیر ته. ځکه چې د مسلمانانو امیر اصلاحي نو رعیت به ټول اصلاحي، او که په امیر کې غلطي راله، کمزوري راله، بیا په رعیت کې مشکلات پیدا کېږي. نو قدرمنو مسلمانانو، یو مسؤلیت خدا سو چې د خپل نظام اطاعت، دوهم د نظام نصرت، او دریم نظام ته د نظام مشرتابه ته دعا. دا د مسلمانانو مکلفیت دی، شرعي مکلفیت دی.